خو دغه کلی د رشپان د شورا نمایندگان رئیسان و خزانه‌داران و ټول عموما دلته موجود دي. دا کورونه د ګوره دا مال دي، دا غوی دي، ګوره اوریان دي، هغې خواته ګوره بله غوا پرته ده. هېڅوک موږ ته راته شوي نه دي، نه چا پوښتنه کړې او نه سوال کړی ده. کوم کومک چې راځي هغه کوم کورونه چې انډیواله دوی انډیواله جوړ دي په طبع برابر دي، هغو ته کومک هم ورکوي، ډوډۍ هم راوړي، هر څه راوړي. او د مونږ کورونه منظمه هېڅوک انډیوال چا پوښتنه هم نه ده کړې او څوک راغلي هم نه دي. په دغسې حالت کې د مونږ کورونه قرار لري او خپله په انډیواله یا په بام پراته یا په هغه پراته چې شم نه لرو چې مونږ انډیواله ورته کینو او څملو په هغه باندې هېڅ شي نشته او نه اوبه لرو چې مونږ یې وچکو انډیواله. د اوبو شی نشته، د ملا څه نشته، د خوراک هم نشته او څوک راځي چې مونږ پوښتنه نه کوي. هر سړی په خپل طبع په خپل نوشات باندې پراته دي، هېڅوک پوښتنه نه کوي انډیواله. دغه حالت کې ګوره مال وګوره، دا ګوره دا مال ته وګوره، دې خوا ته مال پروت ده، ګوره دا ښه ورته وګوره، ګوره غوا ده، اورای ده، ګوره هغه وزې دي، نورې میږې دي، ګوره دې خوا ته وګوره، دا ګوره دا بله غوا پرته ده، دا ګوره وګوره، ګوره هغه میږه ده، هغلته 20 دېرش دانې ده، اوس قطار په دغه هغې کې پرتې دي، څوک پوښتنه نه کوي.